بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو د پښتو متلونو او محاورو اتوشتمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو نوي متلونه درته بیان کم. د ښو نه ښه پیدا کیږي، د بدو نه بد. د صبر میوه په مراد پخیږي، د صبر میوه خوږه وي. د طالبانو غوا ده، هر چاته یې خوله چینګه نیولې. مختبله په بسم الله نور کیږي. د غله مور یا وینې خوري یا د لم سپینې. د غله نه غلا نه کېده، ویلې شپه د جمعې ده زه حرام نه خورم. د غمونو سلی دی، د غنمو لار په جرنده ده. د غنمو له برکته ازغي هم اوبه کېږي. د فقیر چې چرته ښه وي هلته یې شپه وي. د فقیرانو لارې چا نیولې دي؟ د قبر خاورې په قبر تمامیږي. د قبر کاسه نسکوره ده. د کولال په برخه مات کنډولې دی. د کمکل دوست نه هوښیار دښمن ښه دی. د کوچیانو کډې تل بار وي. د کور جینۍ سپکه وي. د کور خاوند ته وایي پام کوه او غل ته وایي ورځه پې. د کور نه په صحرا خوشحاله دی. د کوږ دیوال نه ویره پکار ده. د ګور په غاړه ولاړ دی. د ګور شپه نه په کور کیږي. د ګیدړ مرګ چې راشي د خار مخه وکړي. د لاس پنځه ګوتې سره برابرې نه دي. د لټ غوایي آخر خاوند قصاب وي. د لستوڼي مار دی. د لوی ټوپ د پاره یو قدم شاته تلل وي. د لیوني نه مسه غواړه او مسه ورکوه. د مخ نه یې نور الوتی دی. د مرچکو په سټه ناست دی. د مرګ مخکې ځان مه وژنه. د مرور برخه یا ښه ډیره وي یا تالا وي. د مړو واک د ژوندي وي. د مړې خېټې خبرې دي. د مشرانو خبره د کاڼي کرښه ده. د مفت شراب قاضي هم څکلي دي. د مکې نظر اغم او کاڼي ته دموي. د مولا بادر او دست دی تر څو به یې ساتي. د مولا په نیت مې نیت دی. د موچي تل خپله سپلایش کېدلی وي. د مور زړه په زوی او د زړه زوی په وچ کاڼي. د میږي چې ورګ راشي وزرونه وکړي. د میلمه بدي شي او د کور د مالک دواړه. د میخ یار سنډا وي. د میوه لرونکو خاښونو سرونه ټیټ وي. د نړېدلي دیوال نه هر څوک لوټه نړوي. د نغري په غاړه جنت غواړي. د نن کار سبا ته مه پرېږده. ملګرو دا د نن متلونه تاسو سره مې شیر کړ. اجازت غواړم د الله په امان.